زاد المسیر فی علم التفسیر پنځم جلد 338 صفحه. یو تاویل پکې دا د انه لما اسری به جمع له الانبیاء فصلى به منذ وتوکا ثم قال له جبريل علیہ السلام سل من ارسلنا قبلك. دا د انبیاء د حیات دلیل دی چې هغه مبارکان دغه ځای ته روحا یا مثل د روح حاضری کړي وا تنې په مرقدونو کې وي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اسال قد اکتفیت، زه پوښتنه نه کوم. تفصیلی بل روایت کې شته دی وی تپوس شکی کوي او زما پکې شک نشته، زما پکې شک نشته نو تپوس ته دا قول د چار د عطا عن ابن عباس وهذا قول سعيد بن جبير والزهري وابن زيد چې جمع له الرسول ليله اسري به فلقيهم وامر يسرهم فما شك ولا سأل. شک نو سوال ونکړه. سلورم ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. اور کړه موسی علیہ السلام ته کتاب تم ګرځېګا فی مریتن پشک من لقائه د لقاء د موسی علیہ السلام. لقاء مصدر د اضافت شوی ضمیر د مفعول لرا، هغه ضمیر د مفعول راجع د موسی علیہ السلام ته په دغه تاویل چې مونږ ته اخذ کړو. مکیګا شکی من لقائه د ملاقات ستانه د موسی علیہ السلام سره، تا چې د موسی علیہ السلام سره څومره لقاګانې کړي دي کې شک مکوا، د یقیني لقاوا. وجعلنا هدى لبني اسرائيل سورۃ سجدہ 23 نمبر ہے. تفسیر ابن کثیر شپږم جلد 301 صفحه. فلا تكن في مرية من لقائه قال قتادة يعني به ليلة الاسراء، ملاقات یاد. دارنگ ابن عباس سے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت لیلۃ اسری بی موسی ابن عمران، موسی ابن عمران علیہ السلام اغه میں ما تو خود لیشا بے اولست دایت فلا تکن فی مریۃ من لقاء انه قد رأى موسی ولقی موسی لیلۃ اسری به. دا ملاقات سو زایو یو ځل هغه قبر کې منځ کو لقاء شو، بیا غلط اسمان کې په پنځم اسمان شپږم اسمان اختلاف در روایتو دی، راجح شپږم اسمان اغل تسول لقاګانې شوي. دا بار بار چې دی زیو بیا راځي او منځ کمیږي. بیا لقاء بیت المقدس، بیت المقدس کې وا چې هلته امام دی جوړیږي، هغلته سره خپلو کې خبرې کېږي. نو دغه لقاګانو باره کې وایي شک مکوه، دې کې شک مکوه. قرآن عظیم شان کے خطابات د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم په درې طریقو باندې. کله خطاب د تکیږي امت مراد دیم مراد اقیم الصلاة لدلوک الشمس، دیم مراد د امت مراد. کله خطاب د تکیږي امت نه مراد فتهجد به نافلة لک، دا د پورې خاص دی، امت نه مراد، د باندې فریضه ده، نور تمسنون پاتې ده. کله خطاب دته کیږي امت مراد دې نه مراد، خطاب دته خود دې نه مراد. داغه مثال لکا وخفض لهما جناح الذل من الرحمن لا تقل لهما اف. دا خطابونه نبی علیہ السلام ته دي. مور او پلار ته اف مکوام، مور او پلار ته وزر اسانګ د رحمت ټیټی ساته، عزت احترام کوا. نو دا خو یقیني معلومه ده چې نبی علیہ السلام دغه وخت کې نه مور و نه پلار. نو څنګه ورته وی لا تقل لهما اف، څنګه ورته وی چې وخفض لهما. نو دا دلیل د دې دی چې دته وایي امت ته اوري، امت ته اوري. دام داغه قبیله نه دی نه دی مراد، ځکه دا عمل پسترګو لیدلې دی. یو سړی چې پسترګو یو شی وګوري ته کلم شک نه کوي. ربی کائنات تر دې علم چې امت کې به مماتیان پیدا شي به شک کوي. نو دته خطاب وکلا تکن فی مریم من لقاء، شک مکو د لقاء د موسی علیہ السلام. د خو شک نه کو، امت توای چې تاسو شکونه مکوئ، دا لقاء شوی. احادیث باب تراکش دې درې آیتونو نه تاسو استدلال کولی شي حیات د انبیاء د پاره، او په دغه ځای باندې مفسرین کرام دا موضوع چوي. احادیث سنن نسائی بیروتی چاپ دریم جلد 214. اخبرني احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمى قال انبانا ثابت وسليمان التيمي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
مررت علی قبر موسی علیہ السلام وهو يصلي في قبره، تیر شم د موسی علیہ السلام په قبر باندې د منځ کولو فی قبره. دې کې هغوی سید چونچرانشته ځکه یصلي فی قبره په خپل قبر کې منځ کولو. اقوا ادله د مثبتینو نه د حیات الانبیاء چې کم سیوطی رحمت الله علیه په دې لیکلي او یا امام بهقی رحمت الله علیه په دې لیکل کړي دي، مستقل رسائل د حیات الانبیاء لیکلي. دا تنزیح الانبیاء عما نسب الیہم حسادة الاغبیاء دا ابن حمیر دا په عصمت او په حیات په دواړو لیکل شوی دا. او تنزیح الانبیاء عن تصفیح الاغبیاء دا سیوطی رحمت الله علیه په عصمت او په حیات لیکل دا. او لفظ د حیات الانبیاء باندې امام بهقی رحمت الله علیه دا اقوا دلو نه دا پیش کړی. دا حدیث مسند احمد ابن حنبل دریم جل یوصل شلمه صفحه، صحیح مسلم بیروتی چاپ وم جل یوصل دویمه صفحه، صحیح ابن حبان اول جل 242 صفحه، مسند بازار د لسم جل 2 صفحه، مسند ابي علی اشپغم جل 1 صفحه، توحید د ابن خزیمه اول جل 515 صفحه، معجم الاوسط اتم جل 13 صفحه. دا چې دغه منځ او تلاوت دا خاص نه دی تر انبیاء علیهم السلام، دا نور و شهدا او صلحا او تم دلته حیات دی غوی کولی شي. معروف دلیل پدې کې تهجد و قیام اللیل اول جلد 215 صفحه ده. روایت پیش کی قال كنا اذا مررنا بجنبات قبر ثابت البنانی، مونږ بچی د ثابت بنانی د قبر په خوا تیریدو، سمعنا قراءة القرآن، د قرآن عظیم الشان تلاوت به مونږ اورېده. د بخاری هغه روایت هم په دال دی چې کم جمع روانه وډله او مونږ په یو دشته کې خیمه ووهله وایي چې مونږ د لندې نه سورت ملک واورېده، هغه روایت په دال دی د قرآن عظیم الشان په تلاوت. ځکه دغه اشخاص انبیا نه و، دا عام صلحا سو یا به شهدا و. دارنګې تهجد و قیام اللیل اول جلد 343 صفحه. جعفر سے بوئی سمعت ثابت البنانی ما لا احسی، دیر کرتی دا دعا بے کولا، اللہم ان کنت آذنت لأحد ان یصلی فی قبری فاذن لی ان اصلی فی قبری. خدای که یو کس ته ته د اجازت کې چې په قبر کې منځ کوي نو ما ته دلته اختصار دی. بل روایت کې راځي که ته اجازت کې چې منځو کې بعد الانبیاء، یعنی انبیاء ته خو دې کړی دی، که هغې نه سوا بل چاته د منځ اجازت په قبر کې کینو دا منځ زما خوښ دی، ما ته اجازت وکړه. دغه دعای قبوله شوه، ده به قبر کې منځ کوو. اسناد حسن دی، پاس روایت پیدال. دارنگی القبور اول جلد 28 صفحه، ثابت البنانی چمرشن دخلت انا وحمید الطویل وجسر ابو جعفر قبره فلما وضعنا في الحديث وجعلنا نسوي اللبنا، من برابر وغا نخور خختا او حمید چې هغه یې سره راختلی دیو ګوري فلم یر فی قبری، څنګه چې کې خود په قبر کې نه ښکارېده. فاوما الینا، مونږ ته اشاره وکړه او وی ویل چې په خوله لاس کې دی چاته سمه وایي خور یې پې برابرې کړي. کله چې شپه شوه جاف الخیل فنبش عنه فلم یجده فی قبره، ساسونه پیرالل قبر د دی رالوڅ که دی پکې نه و، بیا پې قبر برابر که خلک ته لاړه. سهار چې شمونږ لور ته رالو پوښتنه هم ترې وکړه چې ده څه کار کولو. هغې راته وویل دی به همیشه دا دعا کوله 50 کالو رئیسي چې یا رب ان كنت اعطیت احدنا الصلاة فی قبره فاعطنیها، ده به دا دعا قبوله شوې.
جسر ابو جعفر وائی انا واللہ الذی لا الہ الا هو رأیته اللیل فی منامی وعلیہ ثیاب خضر فانما یصلی فی قبره اشنے جامع ہوئی پا قبر کی منستول. اور روایت دا حجت الاولیاء دویم جلد 319 صفحہ اغداد چی فلما سوینا علیہ اللبن سقطت لبنا فاذا انا به یصلی فی قبره چی کلم پیدا خخت برابر اکڑی نو یو خخت ماتا شوا چی سنگ ماتا شوا چی قتل متصل پا قبر کی پا منزولا ہو. دریم روایت حیات الانبیاء دا امام بحقی اول جلد ویم صفحہ انس ابن مالک راوی دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون طول پیغمبران جوندی دی یصلون منزون کئی فی قبورهم اس کدا فی قبورهم دا احیاء دا پارا ظرف گرزے ام دا مماتی خلپی ماتی او کدا یصلون دا پارا ظرف گرزے ام خلماتی او کدا دوارو دا پارا ظرف گرزے خوازی حد الانبیاء احیاء فی قبورهم بدویرہ دیوی پا علیین کی حیات تے پا قبر کے نا کوائی چنا دا خود یصلون ظرف مقدم نے یصلون فی قبورهم بیا مسئلہ سخت شو او نا دا دوارو دا پارا ظرف دے الانبیاء احیاء فی قبورهم الانبیاء یصلون فی قبورهم بلکہ دا فی قبور ورطا علت کا الانبیاء احیاء دعوشوا لأنهم يصلون في قبورهم ذکر دی پا قبرون کے منز کئی دی دلیل دا حیات شو. سلورم دلیل حیات الانبیاء دا بے حقیہ والجل سلورویہ صفحہ آغا دا یو روایت دیکھا خو آغا مرفوع دی او دا موقف دا انس سے دی. حضرت انس سے فرمائی الانبیاء فی قبورهم احیاء یصلون انبیاء پا قبرنوں کے جوندی دی منزو نہ کئی. بشوری فتاوہ کے دا بریلیانو مشرکینو چوار لسنخی یوانا خدارا چه غٹ غٹ پٹ کی بھئی پسر بلنا خدا چه امام بمانزن بعد ان اللہ و ملائکت یصلون علی النبی دایت للی خلق بدرود وائی بلنا خدا دا چی دی با انبیاء تا نبی علیہ السلام تا حیات عقیدہ ساتی او دی پسی من کی نو دا عقیدہ خوانس ابن مالک سات لیوا الانبیاء احیاء فی قبور مسلو. روایت دا حدیث مرفوع چر صحابی نوشی مخالفت ثابت نہیں دائی رائے چی رائے نہیں کلم حدیث نبایا نہیں خوزا کب بیا موئی چی ناغی حدیث بین کڑے خو رائے ندا دا خوی رائے دا کنا دا خو خپلا فتوہ پیش کی پا آخر. پنزم دلیل سنن نبی داود دویم جل یوصل نحش بیت صفحہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علیہ نشتیو کس چی سلام واچی پما الا رد اللہ علی روح الا قد رد اللہ مگر واپس کڑے خدای تعالی پما روح زما زو واپس کم پدوانی سلام. دا حدیث حیات الانبیاء دا بیحقی اول جلد ونوی صفحہ کیا خستے اگا معنی کئی وقال وانما ارادا واللہ عالم معنی دادا الا وقد رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام دا قد ولی روباسو دا دوی فی الجملہ استدلال دوی تی کئی دوی وی چی گورا نبی علیہ السلام سرا میشہ روح نئی کل چی تا سلام واچے نو روح دی وقت کے وطراشی اللہ رد اللہ اللہ تعالیٰ دا روح پا مارا واپس کی کنا نو دا دلیل دا دیلی چی مخ کی روح نو چی سلام دی واچے نو روح را گیا نو دا خوی دا موت دلیل دی دا خو دا حیات نو دی. نو ذکا امام بحقی تی جواب کئی او پا حیات الانبیاء کی سیوطی رحمت اللہ علیہ مخی رستما عبارت ذکر کرے تفصیلی جواب کرے دے اگا دا الا رد اللہ علی روح دا رد اللہ علی روح جملہ حالیہ دا او جملہ حالیان چکلا مثبت وی او مصدرہ بالماضی وی لابد من قد ظاہرتا او مقدرتا حسرت صدورهم پمانا دا قد حسرت صدورهم سر دا جملہ حالیہ دا
بیا مثبت دا، بیا مصدر بالماضی دا، لابد من قد. نو ما من احد یسلم الا قد رد الله علیہ روحی، سوک پا ما سلام نا چاہی مگر خدای تعالی پا ما بانی زما روح واپس کڑے وی زورتا رد کوما. سوک چی پا ما سلام چاہی دا دین لامخ کی خدای تعالی ما تا زما روح واپس کڑے دے ز سلام واپس کوما. نو دا سنو دے چستا دا سلام نباد ورطا روح واپس شی نا، الا قد رد اللہ علیہ روحی. نو امام بحقی دیتا اشارہ دا خواہ آگا وقت دا اصطلاحات دا نحاتو دیر نو، غریب دا خپل استاز نداوری دلی چی قد مقدر دے، دا اصطلاحات دیر معروف نو دلتا. سیوطی رحمت اللہ علیہ تی دا تعبیر کرے چی دا جملہ حالیہ دا، ماضیہ دا، مثبت دا، لابد من قد. نو قد رو با سکن. دا حدیث سنن صغرا دا بحقی دویم جلد 210 صفحہ، شعب الایمان دا بحقی دریم جلد 109 صفحہ، معجم کبیر دا تبرانین النسم جلد 246، معجم اوسط دریم جلد 202، معجم شیوخ دا ابن عساکر دویم جلد 40، الدر السمینہ باخبار المدینہ اول جلد 150. پدی کی بیادار روایت اور پسی ذکر کئی. وروی ان عمر بن عبدالعزیز کانا یبرد البرید من الشام یقول سلم لی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا الفاظ زید کڑی خان چی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ با قاصد لے گلو مدینی منوریتا ورطا بیوائل چی نبی علیہ السلام تا زما سلام ہوایا، نبی علیہ السلام تا زما سلام. ورد علی حدیث دا بدعات نگنی او عدالت دا عمر بن عبدالعزیز مسلم دے عند الامت، طول امت پا نزبانے عدالت مسلم دے. او آغا چی کم دے یو شخص توائی چی مدینہ منورکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا زما سلام ہوایا. ندی کتب کے مالی دلی وداد بدعات شنیعو ندی چی سوک چاہتا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا زما سلام. فقہا زمان طول دار آخلی کنا چی تخپل سلام پیش کی نو بیا چی چا سلام نیابت اندر کری اغا با پیش کی. دا بحر رائق لکلی دی، مراقی فلالی کلی دی، طول دا کتب دا فقی باب الحج کی طریقہ دا زیارت مصطفیٰ چی ذکر کئی دار آخر دی. فتح البارین شپگم جلد 483 صفحہ دغا روایت پیش کئی. عن ابی حریرہ رفعہما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علی السلام ورواته ثقات، راویانی ثقدی. دیوی وجہ الاشکال فیہ ان ظاہرہ ظاہر ندا فہمیگی چن عود الروح الى الجسد یقتضی انفصالها عنه والموت. دا خود موت اطلاق پیوش، دا خود اسلاف و عقیدہ ندا. وقد اجاب العلماء عن ذلك بأجوبة ان احدها يودا ان المراد بقوله رد الله علي روحي ان رد روحه كانت سابقا عقب دفنه. رد روح مخ کے شوے دے، دفن پسیغت روح واپس شوے دے، حیات ثابت دے ہوتا. نو معنی دا شو چی دا سلام ما ترارسی زکا خود تعالی ما بانی روح واپس کڑے دے، یعنی زا حیات ملتا. لا انہا تعاد ثم تنزع ثم تعاد ثم تنزع، دا معنی نا دا. دا خو پار ٹیم کی پٹول دنیا کے خلق سلامون وی، اخو عقلم نمانی چی بس روح کی نزیو چی سلام ملکی گی و رازیو بیا سلام وی بیا زیو بیا رازی. دا تاویل خو عقلن ممنوع دے، عقلن. دویم جواب دا کئی چی مراد دا روحنا آغا ملک موکل بذالک دا الا رد اللہ علی روحی، خود تعالی آغا فرشتہ ما تراولی گی چی کم دا سلام پر رسول مقرر. یادا چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات شتا دے، خودے مستغرق دے پا امور دا ملأ العلا کے تفکراتو کے پاغا دا آخرت پا امور مستغرق لی، ذہن دے خواہ متوجہ نہیں. سنگا چتا کلام دس السلام شروع کی ناغخ پل التفات تا تراوڑی. فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهْمُهُ لِيَجِيبَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ. وقد استشکل ذلك من جهة اخرى، دے وبل اڑخنا استشکال شتا چانو يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك الاتصال الصلاة والسلام عليه في اقدار الارض. کدا معنی تکے چیر د ذہن مستغرق کوئی بل خوا دی خوا راتوش
دا خو هر ټیم سلامونه شروع دي هر ټیم. نو دا څومره به دا خپل ذهن دې خواته راړی؟ نو دی به وی جواب کې واجب بأن امور الاخره لا تدرك بالعقل واحوال البرزخ اشبه باحوال الاخره. هلته عقل کار نه کوي، د قیامت په ورځ کې عقل چرته کار کوي، او کارونه د قبر چې دي دا د آخرت په شان دي، عقل کار نه کوي. عون المعبود شپږم جلد 28 صفحه. وای ما من احد يسلم علي الا ارد عليه السلام لاني حينا ذكر ژوندې ما اقدر على رد السلام وقوله حتى ارد عليه اي فسبب ذلك حتى ارد عليه، دا حتى سببي کړه. فحتى ها هنا حرف ابتداء تفيد السببيه مثل مريض فلان حتى لا يرجونا، فسبب داغي امید نسات لا بمعنى کوي. وبهذا اتزح عن الحديث ولا يخالف ما ثبت حيات الانبياء عليهم السلام، دا مخالفت را نه. وقال السيوطي وقع سؤال عن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الانبياء احياء. دې کې ظاهرا دا فهميږي چې ګني رستورت شنو مخکې موت وي په تعارض دی. وسائر الحديث الداله في حياه الانبياء وان ظاهر الاول مفارقه الروح في بعض الاوقات. دیوی والفت في الجواب عن ذلك تالیفا سميته انتباه الاذكياء بحياه الانبياء، کتاب میں بھی لکھا ہے. وحاصل ما ذکرت فيه 15 وجها، پدې کې مې 15 وجې ویلي. اقوای دادا چې رد الله روح جمله حالیه ده، او قاعده عربي دادا چې جمله حال اذا صدرت بفعل ماض قدرت فيه قد، فقول جاءوكم حسرت صدورهم اي قد حسرت، كذا ها هنا يقدر قد، والجمله ماضيه سابقه على السلام، او جمله ماضيه خو مخکره په سلام واقع من كل حد باندې. وحتى دلته د تعلیل د پاره نه بلکې مجرد عطف د پاره بمعنى الواو. فصار تقدير الحديث ما من احد يسلم علي، سوق په ما سلام نه چي الا قد رد الله علي روحي قبل ذلك ورد علي، مگر ما باندې خدای تعالی روح مخکره دینه واپس کړی وی زور ترت کوما. تفسیر شرح د جامع صغیر د مناوی سے دویم جلد 690 مکه بل جواب کوي. هغه وی رد علی النطق لانه حي دائما وروحه لا تفارقه لان الانبياء احياء في قبورهم. روحونه نزي ذکر د روح چې کم دی دا نه جدا کیږي د دوی نه. شپږم الدر السمینہ فی اخبار المدینہ اول جلد 150 صفحه. ابي هريره سے براوی دی نبی علیہ السلام فرمائے ان عیسی ابن مریم مار بالمدینہ حاجا ومعتمرا ولئن سلم علی لاردن علی. عیسی علیہ السلام دا په دې مدینه منوره پلار تیریږي، یا به حج کوي یا به عمره کوي. وما یک سلام واچو لاردن علی زب علیک وتوایما، کپما سلام واچو علیک وتوایما. حیات الانبیاء د امام بهقی اول جلد 1 صفحه کې دا ذکر کړی. خادی کی دا روایت ہے سلیمان بن سحیم و رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، خوب کی میولی. فقلت یا رسول اللہ هؤلاء الذین یاتونک داخلک رازیتا فیسلمون علیک اتفقه سلامهم قال نعم وارد علیہم ویگم بی وعلیکم وتوائمهم. دارنگ حیات الانبیاء والجد یوصل 4 صفحہ. ابی ہریرہ راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا منه ابلغته. سوک چې د قبر روزه سره نږدې په ما سلام وای زی اورما. دا دلیل د حیات د قبر دی او د سما د موت او دا سوک چې لري په ما سلام وای ابلغته ما ته رسول شي چې کوم فرشتہ پرې مقرره ده غیر صحیح. سنن نسائی 3 جلد 1 صفحه. ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، پدی کے خلق آدم علیہ السلام فیہ قبضہ فیہ النفخہ فیہ ساقہ فاکثروا علیہ من الصلاة. ما بنی درود دیر وائے فإن صلاتکم معروضہ علیہ چا عرضک یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت اے بلیتا اے یقولون قد بلیتا. قال ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالی حرم کری پزمکا چوخری اجساد د انبیاء علیہ السلام. دا روایت پسونه دی ابن ماجه کې دی دویم جلد 555 صفحه کې. الفاظ بیدا دي
قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزق. د خدای تعالی نبی ژوندې به وي روزي به ورکولی شي. دې سند کې څه انقطاع شته، باقي سند صحیح دی. مسند احمد ابن حنبل څلورم جلد 8 صفحه دا حدیث ذکر کړی پاسانه. صحیح ابن خزیمه دریم جلد 113 صفحه ده. مسند بزار 8 جلد 411 صفحه. مستدرک اول جلد 413 صفحه. معجم اوسط 5 جلد 19 صفحه. مسند الدارمی دویم جلد 901 صفحه. ابن ابی شیبہ دویم جلد 514 شرح د سنن ابي داود شپږم جلد 242 صفحه. فهذا الحديث دلیل على ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء، او دا دلیل د دې چې انهم احیاء فی قبورهم حیاتا برزخیه، چې هغه مختلف دی د حیات دنیوی نه او مختلف دی د حیات اخروی نه. نشي ویلې چې ان حیاتهم فی قبورهم کحیاتهم فی الدنیا، بل حیاتهم فی البرزخ تختلف عن حیاتهم فی الدنیا وتختلف عن حیاتهم بعد البعث والنشور. ځان ته و زندگی دا. والمؤمن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلی الله علیه وسلم. دلیل بسل تراغل دی عقیدہ بساتی. ويؤمن بكل ما اخبر به الله ورسوله صلی الله علیه وسلم. صحیح مومن دغه چې سنقل راشي عقیدہ بساتی. معتاد امام محمد دریم جلد 409 صفحه. انس ابن مالک راوی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کأنی انظر الى موسی علیہ السلام یهبط من ثنیة حرشا ماشیا علیہ ثوب اسود. دا حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای ما کتو موسی علیہ السلام ثنیة حرشا باندې راکوزیده غونډی نوم دی را روانو پیدل او تور جامې وی علیہ ثوب اسود تور جامې وی. د دې اغا شرح او حاشیه التعلیق الممجد على موتا امام محمد دا عبدالله لکنوی رحمت الله علیه لیکلی. اغا په حاشیه کې لیکي فيه اثبات حیات الانبیاء وانهم يحجون ويصلون. اغي حجونم کوي اغي منځونم کوي. دا دې دلیل شو. تفسیر حقی در لسم جلد 201 صفحه. ان حیات الانبیاء والاولیاء حیات دائمه فی الحقیقه ولا يقطعها الموت السوری. سوری مرگ پراشی خو حیات نہ ختمی برزخی. فإنه إنما يطر الأجساد بمفارقة الأرواح. دا روح سے جدائی راضی ورنہ مع ان اجسادهم لا تأكلها الارض فهم بمنزلة الاحیاء من حيث الاجساد. دا سی ژوندی دی لکه جسدی چې ژوندی وي. دارنگ معنی الاخبار دا کالابازی اول جلد 222 صفحہ. فاذا جاء حیات الشهداء بالکتاب والسنة نجائز شو حیات دا انبیاء والرسل والحی یذکر الله ویسنی علی ویدعوه. نو دا خپل ثابت شو چې دوی سلام وی دعام کوي منظم کوي. دارنگ یعون معبود دریم جلد 301 صفحہ. اجساد الانبیاء حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء پدی کی وی اے من ان تاکلها فإن الانبیاء فی قبورهم احیاء. قال ابن حجر مکی وما افاده من ثبوت حیات الانبیاء حیاتا بها يتعبدون عبادتنا کی ويصلون فی قبورهم ما استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائکہ امر لا مریت فی. دا دس یو فیصله ده چې شک پکې نشتا. وقد صنف البيهقي جزءا في ذلك. دارنگی تفسیری مظہری اول جلد 125 صفحہ. فضح جماعت من علماء الى هذه الحیات مختص بالشهداء. چاویلی دا شهداء پورے خاص. والحق عندي عدم اختصاصها بهم بل حیات الانبیاء اقوى منهم واشد ظهورا اثارها في الخارج حتى لا يجوز نکاح بازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته. دا دلیل دے بخلاف الشهید. والصديقون أولياء أيضا أعلى درجة من الشهداء والصالحون يعني الأولياء ملحقون بهم كما يدل على الترتيب في قوله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلاصہ دا سیوطی رحمت اللہ علیہ پاغ رسالہ خپل کی استدلال د دینم کړی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جنازه کې امام نو دا دلیل د حیات ددو. دارنګ د په بیانو نکاح نه کې دا یا د وجه دین چې امهات المؤمنین دی او یا دغه وجه دا چې دا په حقیقت کې د عام مړو په شان مړ نه دا شان د انبیاء او مال نه تقسیمیږي. دا دلیل د دې چې د پر حیات دی. دا هغه خارجي دلایل ورته پیدا کړی دي. عقلی دلایل دا چې شهدا وغیرہ هغه رستو قتل شوی دي جسدونه نه دي خراب شوی
دا غي برید غټ شوی دي، دا غي نکان غټ شوی، دا عقلی دلایل حسی دلایل دي په دې باندې چې دوی د پاره یو حیاتي جسدي دی، هغه روح دې سره تعلق لري، سم مفارقت نه وي، که یو ځای ته روح ته نه لاړم شي دې سره د هغې رابطه وي. نو قرا بقول بعض صدیقین اولیاء شهدا انبیاء علیهم السلام د دوی جسدونه پاتې وي او حیات برزخی جسدي دوی ته حاصل دی، او هر چې غیر د دین دی د هغې جسد خراب شي، روح ځي علیین ته د نیکانو او سجین ته د بدانو د اشقیاو. دغه نه چوړو خلاصه په دې کې اسلافو کې چا هم د حیات نه انکار نه دی کړی، دا د دوی خپل ایجاد دي. څه چې ستاسو کلم بحثي په اسلافو کې مونږ ته یو قول په دې وښایه چې چا انکار د حیات الانبیاء نه کړي، داسې محدث وي، فقیه وي، په اربعه مذاهب کې مفسر وي، مونږ ته دا وښایه چې هغه حیات برزخي د انبیاء منکر وښایه په اسلافو کې. هیڅ چا قول په دې نشته دی سوا د دې شذور نظرونه چې دې زمانه کې دې مسلې ته زور ورکړی دی، او دا په دې کې اشاعتیان ډېر زور لګوي، اهل حدیث پټ پټ دا خبرې کوي چې لنجونه پې چاته نه ورکوي، او اشاعتیانو دومره کلکه نیولې ده د خپل شیخ دا خبره، دا دومره نصوص د خپل لاندې کوي، او دا نوم په دې باندې چې د مماتیانو الیاس ګومن صاحب ښه نو ښه لګېدلی نوم دی، یقیني مماتیان دي، بل کار یې نشته سوا د دې نه چې یا انبیاو ته مړي وایي، شهداو ته مړي وایي، اولیاو ته مړي وایي، او یا د مړو یعنی د اولیاو د کمال منکر دي. بس په هر اړخ د مړو نه تاویږي راتاویږي. مونږ پورې خان دي تاسو د مړو نه تاویږي، مړو نه خو دوی تاویږي چې بل کار یې نشته، شپه ورځ د مړو نه تاویږي. مونږ خو مړي مړي نه ګڼو، ژوندي ګڼو، بیا ترې تاویږو که نه، بیا د هغې مطلب کرامات بیانو، د هغې شان بیانو، نو مړی نه شو ژوندی م که که نه، او ته خو ورته مړی وایې ترې تاویږي راتاویږي، بله خبر دې م نشته. نو حقیقت کې همدی چې دي دا مماتیان دي. مماتی کہتے ہیں کہ صحابہ کے اختلاف کے وقت صحابہ روضہ مبارک کے طرف کیوں نہیں آئی؟ صحابہ اختلاف په وخت کې صحابه روضې ته ولې رانغله؟ دا څه شي سوال دی؟ اردو نه یم، پنجابیانو ته دا وړه چټونه مړه پښتو وایي، ته به هم پښتون یې، خو شرمېږې هم نه په دې اردو باندې لرې که دا سړی چې دا ژبه بدلوي که نه، دا ډېر بېغیرته سړی وي، دا خپله ژبه استعمالوي. پنجابیان خو نه یو که نه، زه پنجابیان نه، ناست پنجابیان نه، دا سړی پنجابی دی، پښتو ولې نه لیکي؟ صحابو د اختلاف په ټیم کې صحابه روضې ته ولې رانغلو؟ دا اوس دلیل د دې شو چې هغه مړی دی. خدای انصاف دار صحابه په څه شی کړی؟ همدلته راغلي وي، نبي علیه السلام ته یې ویل چې راپاڅېږه، د اختلاف ختم کړه. د حیات دغه معنا شو. د اختلاف په ټیم کې دارمی دا باب لګولی دی، 45مه صفحه د 2م جلد. سعید بن مسیب رحمت الله علیه قول دی، هغه وایي چې کله لانجه جوړه شو په مدینه منوره، د حجاج جنگ راغی، 4 ورځې مسجد نبوي کې مون نه کېده، اذان نه کېده. وایي زه په روضه کې پټ شوی وم، 4 ورځې د اذان ټیمونه او اقامت د نبي علیه السلام د روضې نه ما اورېدلی. دارمی شریف حدیث. هغه بل دلیل دی په دې باندې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دلته حیات او هغه ټیمونه هم پېژندل چې دا دغه ټیم دی، دا دغه ټیم دی، اذان به هم کېده، اقامت به هم کېده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روضې نه. باقي صحابه کرام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روضې ته راغلي دي، سلامونه یې کړي دي. که هغه وایي چې روضې سلام نشته، خو هغه بل اعتراض دی. که حیات باندې دلیل پیش کړي چې صحابه د نبی روضې ته ولې رانغله، نو موږ د حیات خو صدا معنا نه اخلو چې به راځي تا ته به کوتکونه وایي که نه، چې دی به راتله چاله حجاج بن یوسف را روان دی، راپاڅېږه او ماته خلاص. دا د جهالو سوال دی کړی، چارچا کړی وکړ. اشاعتي کې خاصم حمقا دي، و تا دا قول نقل کته پس لا احمق چې دا شی سوال دی. نو بهرحال دغه نصوص اچھا چې چټ لیکل تم لګ ریوان کې سر ټیټ کمایتونه پیش کړل، حدیث میں پیش کړل، اسلاف اقوال میں پیش کړل. د دې په بدل کې ستا د الفاظو جواز وتا ته چې یاره اشاعتي داسې خبره کوي چې صحابه ولی رسول الله مبارک روضې ته رانغلل، دا اوس د هغې مقابله کوي. د ګریوان کې چټ والا سر ټیټ که دا ستا دا چټ
چې دا ستا عقیده ده زما د دلایلو مقابله کولی شي. ولې صحابه رسول الله ته رانغله کنه دا هم دلیل شو. دا هم خوشحاله هلته بیا چې ما درس کې ناست وم او ما ورته چیټ ولیکلو ما را بند کړه کنه بس ته هم داسې خوشحاله ښایي ما ته دا بیکاره خبره غوسه راولي. نو الحمدلله ډېره غټه حوصله ده خو داسې مسایل چې د انبیا علیهم السلام د ذات متعلق راشي زه بېادبه چټ نشم زغملی. زما هغه ایمان او غیرت بیا دا نه مني که دا سړی زه وپېژنم نو کوتکونه پې اچوم او پرېږدم هم نه په درس ولې ده به دا عقیده یي که نه دی چټ نه یې پته لګي چې دی د حیات منکر دی که نه او د نبي علیه السلام د حیات برزخي چې منکر وي زه خو هغه سره مؤمنانو کې نه شمارم هغه دې په خپل ایمان باندې ویریږي دا لراځي دلته مونږ ته درس ته کښېني زه دې خپلو اشاعتیانو ته دې ورکړي. درود شریف ولولئ. اللهم صل علی سیدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا